ملګری مې څورک د څمرګې خوړلې دي ترسه انقلاب رانا غمې خوړلې دي. ملګرو دا هغه پولیس دي که نه یو څو ورځې مخکې دا راپاڅېدلي وو ویل چې مونږ امن غواړو مونږ د امن دپاره هغه راپاڅېدلي یو. نن که تاسو وګورئ کله چې په خیبر کې دا کومه غونډه یوځای شوه نو پولیس هغه ولګېده او کم هغه ځایونه چې دي هغو ته یې څه اور ورته کو او په ځینو خلکو باندې هغه شیلینګ وکړو یعنې کم ګولۍ چې دي هغه یې پرې وورولې. ډېر زیات کسان چې کم دی په هغې کې زخمیان شوي هم دي. لکه اوس بله خبره ده په هغو ته به اډر شوی وي. دلته که مونږ وګورو خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو هغه چې پنجاب ته لاړ شي هلته ورسره ظلم وشي نو بیا چغې وایي چې آیا مونږ سره په پنجاب حکومت چې دی د هغې پولیس مونږ سره ظلم کوي مونږ وهي خو چې دلته چې کم حرکت دا د خلکو سره کوي او د هغه خلکو سره کم چې د امن دپاره راوتي دي بیا خو څه نه. اوس بله خبره دا ده پاکستان تحریک انصاف ښه زیات تر کم سینیر کسان دی وایي چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی دا زموږ په کنټرول کې نه دی او دا وفاق کنټرولوي چې ستاسو سره دونه اختیارات نشته پولیس تاسو نشئ کنټرولولی نو بیا حکومت سره کوئ خو بس په ځای باندې کښېنئ که نه چې تاسو خپل صفایي چې کوم دی هغه نشئ کنټرولولی نو تاسو به نور مونږ له هغه څه وکئ. بس الله تعالی دې خیر کړي په 11 اکتوبر چې کومه غونډه ده ګورو چې څه پکې کېږي ټول پکې شرکت وکړئ ځکه د پښتون دپاره اواز چوت شوی دی د پښتون دپاره جرګه راغونډه شوې ده او پښتون چې کوم دی هغه به پکې خپله فیصله کوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.